چې د الله رب العزت سره علم د ماضي دی، علم د حال دی، علم د مستقبل دی، او د الله سره دا علم هم دی چې یو شی نشتی کوي نو هغه به څنګه وي. نو الله ته پته ده ځکه ووي دوی به ایمان را نه وړي، او دې ته ضرورت نشتی چې الله صبر وکړي دغه کار کېدو ته، او بیا د هغې نه بعد موږ ته ووایي چې څه به کېږي او څه به نه کېږي. د هغې نه بعد خو هر څوک خبرېږي، خو علم د الله دا دی چې یو کار لا شوی نه دی هغه ته خبره دی. او چې څوک دا علم مخلوق دپاره ثابتوي نو الله سره دغه مخلوق شریک کوي. لکه چې څوک هم د پیرانو، باباګانو، کوډګرو، جادوګرانو باره کې دا نظریه او عقیده لري چې د ده سره د روان وخت علم دی، نو دا کفر ده، دا عقیده کفریه ده. وجه دا ده چې ده دا مخلوق د الله سره برابر کو، او یو علم چې هغه خاص دی په الله پورې هغې مخلوق له ورکو، په دې سره دی کافر کېږي. ځکه دې باندې پټې سترګې ایمان ساتئ، داسې څوک نشتی په دې مخلوقاتو کې د الف نه د یا پورې که هر مخلوق یادوي چې هغه سره سبا علم وي. او چې کله دې څوک ولي او دا دعوه یې کوله چې یاره موږ ته پته شتي او دا به کېږي او دا به کېږي، پوه شي چې دا سړی ګمراه دی او دومره ګمراه دی چې په کفر کې ورننوتی دی. علم د سبا، علم د مستقبل ټول د الله سره دی. او بیا یې درته دا خبره بیانوم، بیا یې بیانوم دا نن سبا چې را کوم پروګرامونه په انټرنیټو کې چلیږي او ستا مستقبل معلوموي او کېږي به څه، او په 2023 کې به څه قصې، او په 2025 کې به څه. ګوره د دې په باره کې د عقیده ساتل چې دې د پته ده او دوی معلومولی شي، دا ګوره کفري عقیده ده. ځکه چې مخلوق ته څنګه پته ولګېده چې څه به کېږي او څه به نه کېږي. نو په دې خبرو کې ډېر احتیاط کوئ. کله ما ته د دې خبرې پته ده چې دا څوک چې کوي اکثر د دوی د عقیده هم نه وي، ویره مړه راشه هسې ټیم به پاس کړي. ټیم څوک په دې عقیدو نه پاس کوي. هرې خبرې نه ځان خبروه ښه جوور چې دا کوم کار چې زه کومه د دې اسلام کې څه حکم دی. نو اکثر زه یعنې ما ته پته ده چې اکثر زموږ دا خلک چې دي هغه دا عقیدې نه ده چې مخلوق سره د غیب علم شتي، خو جهالت او یا غفلت. زه مړه هسې مخې له راږه انټرنیټ کې چیک به یې کړو، نه ته به دې ته سوچ کې څنګه دته پته لګي د مستقبل علم د ملائکو سره نشتی، د پیغمبرانو سره نشتی، د غټو غټو اولیاء الله سره نشتی. نو انټرنیټ څه دی او پروګرام څه دی چې د هغو سره مستقبل علم دی. الله وایي ما کانوا لیؤمنوا، دوی نه دي چې ایمان راوړي الا ان یشاء الله، مګر دا چې الله وغواړي. ځکه چې ډېرو پکې ایمانونه هم راوړي دي، خو هغه هم دا چې الا دا چې الله یې وغواړي. ځکه چې هدایت نصیب کول نه نصیب کول در الله په لاس کې دي. او سورة الحج کې الله وایي ان الله یهدي من یرید، الله هغه چا ته هدایت کوي چې چا لپاره وغواړي. او څنګه چې الله سورة الانبیاء کې وایي لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، د الله نه څوک تپوس نشي کولی چې دا کار دې ولې وکړو یا ولې نه کې، او د مخلوق نه به تپوس کېږي. نو هدایت د الله له طرف نه چاته نصیب کېږي چاته نه نصیب کېږي، د هر سره الله په لاس کې دي.